السلام علیکم ملګرو، څنګه الله خیر دی. امید لرم چې ښه به یې. شاهنواز ما د شاهنواز رباب ته پیښم نه تاسو ته ما ویلو چې مطلب مخکې راشي جانانه نغمه وه. ما اول د یو ځای نه بیا د بل ځای نه نن په درېیم ځای باندې درته غږوم. څومره هم چې د بیرمۍ ګانې دي، څومره هم چې بیرمۍ خو بعضې ځایونو کې اړ راځي، بعضې ځایونو کې صحیح راځي. نو مطلب د اړ ځایونه داسې دي چې بعض اوقات ته باجې وله سره کښېني نو بیا به تا ته دومره مشکلات نه وي. غوږولو کې به وي درته مشکلات، خو چې کله ستا په ګوتې بدل هغه شي عادت شي بیا به درته مشکلات نه وي. نو نن بیا راشه جانانه نغمه ده او نن د ګانه بیرمي ده. د دې ځای نه به ستا صبر دې ځای جوړېږي او همیش دپاره په سرګم کې وټکئ. صحیح شو. خو چې کومه اتمه سال راځي هغه مکه ستا د بیس او د سخیل چې کوم دنو فرق وي. صحیح شو. نو اول درته د دې سرګم د رباب سور هم درته په دې کې ښیم چې په دې کې به بیا ته بیرمۍ سره اوس کا مطلب ستا آزاد کټه بیرمي لازمي خبره. بعضې کسان د دې ځای نه سور میلو کي، بعضې کسان چې کوم دی نو د آزاد کټه نه بعضې دې نه. خو بهرحاله د استاد خپل یو دغه دی که نه. نو د دې سور چې کوم دی د دې سور کې به ستا دلته نه ټک کټ کېږي، بیا به دلته نه چې کوم دی دا دوه پردې به ستا دې نه وځي. صحیح شو. نو دا دوه خو به ستا برابر راشي، دا به ستا سره میلو شي. او د دې او د دې سور چې کوم دی هغه به ته دې ته او دې ته راولې. صحیح شو. نظر ته اوس لومبې د دې د سور د غم خیم چې مطلب دې سره به ته بیا سور څنګه بدلې ګور دا دې سره میلو شو. آزاد بم دې سره دویم سره میلو. اوس چې کوم ستا ګا ما پا ده. صحیح شو. دا دې سره میلو دی، دا به د دې سره میلاو اخلي. صحیح شو. د ما پا په دې باندې به دا ګوره سا رې ګا، دا به ګا له راوړي. بس صرف د دې یو بچي. بیا چې کوم ستا د دې ځای چې کوم دا بچي د اخري سر نه درېیم نمبر بچي، څلورم نمبر دا دې سره اوس میلاو دی. دا به دې سره میلاو کې. صحیح شو. نو ستا دغه دې میلاو شو. بیا هم دک شان دا چې کوم بن زیل دی پنځم بچې به د دې سره میلاو کې. دا به ته دې سره میلاوږي. صحیح شو. نو صرف دا دوه درې سوره به چې کوم دی نو ستا دې کې ملګرو سوره د هغې ما تاسو ته وویل دا دواړه سور چې کوم دی نو د دغه چې کوم دی د بن بم چې کوم دی بچې هغه دلته کې لاړو. بهرحال سور ما تاسو ته وویل او د دې نه پس چې کوم دی تاسو سره دې سرګم چې سرګم د دې چې کوم د کټک ګا دی سا رې ګا. نو دا به اوس په دې دغه کې چې کوم دی نو په دې سور باندې به دې دلته نه سا جوړېږي. صحیح شو. او په دغه کې چې کوم دی په سرګم کې اووه سورۍ اتم چې کوم دی دا 1 2 3 4 5 6 7 8 پورې چې دی نو اخ که اټ ستا بیا اخ که د سا آواز ورکوي. صحیح شو. نو دا سرګم دی. بیا ورته تیز موشن کې چې کوم دی نغمه غږوم، بیا ورته په سلو موشن کې غږوم. سا رې ګا ما زه درته اوس په تیز موشن کې نغمه غږوم. او د بیرمۍ چې څومره هم نغمې دي راشه جانانه لړ شه پېښور ته ای صنمه مونږ یو د خیبر چې څومره هم دي هغه هر ځغه نه چې کوم دی نو هرې پردې نه غږېږي. صحیح شو.
ملګرو سره ته چې کوم دی نو په سلو موشن کې غږوم تاسو ته مو وایي دا سا دی دی صحیح شو سا رے گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گا رے سا صحیح شو اوس د دې سټارټینګ به څنګه اخلي د دې رے نه دی صحیح شو بیا به ډایرکټ بن بم لذي شو د ریدم شو بیا بر بن بم نه چې کوم دنو ډایرکټ نه مو چته وګوري راشه جانانا راشه جانانا ها د سرنامه شوله او د دې نه پس به کوم نه بیا د دې پیس څنګه اخلي بیا ګوري د دې دې نه ډایرکټ دی لرا دی ګوري بیا کټو दारी को bia antra bia antri kato jadi dene بیا بډاریک دې دې بن بم ته شروع شي ایشو چې دلته نه کټ واغستو دې دې لري بیا به ډاریک دلته کې کوم نه بن بم ل برازي بیا دې دې کو بیا ورته ګوري بیا مخ کا سرنامه कचरे मतलब दे दिन ता डायरेक्ट दिन राते 10 सिम राते होदल तब सिर्फ आगा आंग बोर के गुरी आई औ कना दिल तना डायरेक्ट दिल राते न अंदर ता आसान है गुन सही शो दा द्रेम जे नशकुला بیا برته سلورم د دې نم راځي دغم بیرمیش په تاسو ته بزو چې سمرم کیږي زبو کوش کوم د هر یو راګ د هر یو ټاټ نه بس تاسو جدا جدا ځایونه به جدا جدا نامې غوم بیا درباري چې په څو ځایونو کې دا پاړي په څو ځایونو کې دا زما به کوشش چې سمره پورې ما د کړه کړې د سمره پورې لازم لګیان د کړه کوم نو زبو کوش کوم چې تاسو د اړ ځایونو نه چې کم نه سخره باب ته د کم نه باجو سره ډیر غږی اکثر ډیر استادان چې کوم نه مطلب د باجې سر سره غي خپل سر سره برابر خپل غزل کوي بیا رباب ته چې کوم نه مشکلات شي چې څومره تاسو د اړ ځایونو نه رباب کې ګوتې واله نو دومره بتاسته مهلس کې په باجې سره بتاسته رباب غوول آسان شي بهرحال ز خپلم ډیر نه پوهیږم که چېرته څه غلطي پکې وي څه ټکړان دي رسو د هغې د معذرت کوم ځکه چې ډېر ښه تکړه استادان دي او ډېر ښه پوه استادان دي هغې ډېر ښه څیزونه غږولي دي او ډېر د عجیبه ځایونه ډېر په عجیبه انداز کې غږولي دي نو موږ خو خیر هغې ته نه شو رسېدلی او چې څومره زموږ نه کېږي زه به کوشش کوم او کومنټس کوئ په ویډیو باندې ځکه چې ما ته کومنټس ډېر زیات کم راځي او ویډیو لایکس هم ډېر زیات کم راځي او زما ویډیو ځان سره ملګرو سره شیر کړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
چې څومره قسم د ستاسو فرمایشونه وي دغه وي ځکه چې په راګ راغلی باندې زه خپله ډېر زیات نه پوهېږم او دغه ساده یو څو چې څومره مې زده کړي دي څومره لالګي هم زده کړه نو زه به تاسو ته کوشش کوم د تینتالې چپتالې نغمې سرګمې پلټې ضربونه ګمک او چې څومره هم دي ما چې څه زده کړي دي زه به انشاءالله ستاسو نه یو څیز هم نه پټوم زه به وخت سره تاسو ته هغه در وړاندې کوم کوشش به زما دغه وي ډېره مننه السلام علیکم